کله چې په اول ځل جومات ته دننه شوم د آرامۍ یو عجیب احساس راته پیدا شو. اول مې زړه د آرامۍ احساس وکړ، بیا همداسې لکه سر ته چې مې ولاړ شي ډېر ښه احساس مې لاره. زه غواړم پوه شم چې اسلام ته راتګ مو د دوستانو د اغېز له کبله و که ستاسو د تجسس په خاطر چې غوښتل مو په دې اړه لا نور معلومات پیدا کړئ؟ زه به ووایم چې دا دواړه خبرې په ګډه باعث شول. زما دوستانو عملا اسلام راوښوده چې یو مسلمان څنګه ژوند کوي. داسې کوم عمل یا خبره وه چې ستا مسلمانو دوستانو کوله او ستا خوښېده؟ بلې، زما دوستانو به یو بل ته ویل چې زه تا سره د خدای د رضا لپاره مینه لرم. کله به چې ما دا خبره اورېده سوچ به مې کوو چې دا څه معنا. همدارنګه ملګري مې لیدل چې څه ډول اخلاق لري او له خپل مور پلار او دوستانو سره څه ډول چلند کوي. دوی تل له یو بل سره همکار او مهربانه وو. کله به دی چې له دوی نه کوم څه وغوښتل نو دوی به ستا خبره پر ځمکه نه غورځوله. نو دا هغه صفات دي چې هر انسان هیله لري دوستان او وروڼه یې پرې سمبال وي، او دا هغه صفات دي چې افغانان لري او د همدې لپاره مې دوی ډېر خوښیږي. افغانان ډېر له ما سره مهربانه دي. تر اوسه مې له دوی څخه هیڅ بدي نه ده لیدلې. دوی دا ټول د الله د رضا لپاره کوي. درنو لیدونکو سلامونه، زه داود صدیقی یم او تاسو ژوند په امریکا کې خپرونه ګورئ. نن دلته په ویرجینیا ایالت کې د مناسس ښار د دارالنور جامع جومات ته راغلی یم. دا جومات په دې سیمه کې نسبتا یو لوی جومات دی او ډېر خلک ورته راځي د افغانانو په شمول. خو موخه مې دا ده چې نن زه غواړم له یو ځوان سره مرکه وکړم چې پخوا یې سوی و او اوس مسلمان شوی دی، او دا پوښتنه وکړم چې دلیل یې څه. تر څنګ دا مرکه به د ماښام لمانځه وروسته یې، اوس د مازدیګر او د ماښام تر منځه وخت دی، یو څه وخت لرم. زه غواړم چې د جومات ځینې برخې تاسو ته در وښیم او دا در وښیم چې په امریکا کې یو جومات څنګه وي. نو تر هغه وخته به یو شمېر افغانان هم راسي، کیدای سي له هغو سره هم وغږېږم. نو دلته لکه څنګه چې ګورئ دا ډېر یو لوی جومات دی، ډېره لویه سیمه لري نسبتا، یو لوی پارکینګ دی دلته، خو ژوند د موټرو نه کېږي او هر جومات باید ډېر لوی پارکینګ ولري. نو تعمیر یې هم لوی دی، تعمیر یې هم بد نه دی، تقریبا 2000 کسه فکر کوم چې پکې ځایېږي، 2 منزله لري. یوه خبره چې کیدای سي تاسو ته جالبه وي، تاسو ټولنیزو رسنیو کې ماشاءالله د امریکا مسلمانان وینئ چې فعاله دي. یو قسم شاید تاسو ته د امریکا مسلمانان ډېر هم ښکاره سي. څه فکر کوئ چې په امریکا کې به د مسلمانانو نفوس څومره وي د امریکا د ټول نفوس په پرتله؟ مسلمانان په امریکا کې یو وړ اقلیت تشکیلوي، تقریبا له 1% نه کم دي مسلمانان. د 1% شاوخوا کې یو څه له کم له 1% نه دي. امریکا شاوخوا 300 میلیونه نفوس لري او تقریبا 3.2 میلیونه مسلمانان دي. نو دا تقریبا 1% جوړوي د مسلمانانو. خو یوه خبره دا ده چې ورځ تر بلې د مسلمانانو نفوس ډېرېږي، په دې چې یو زیات شمېر مسلمانان له مختلفو ملکونو نه هلته مهاجرت کوي، راځي ژوند کوي، د افغانانو په شمول چې تاسو خبر یاست چې د وروستیو کلونو کې ډېر افغانان راغلي دي، او تر څنګ یو شمېر امریکایان چې په د نورو مذاهبو باندې عقیده لري یا ایمان لري، هغوی مسلمانېږي. نو دا دواړه د دې باعث ګرځي چې په امریکا کې مسلمانانو نفوس ډېر سي. لکه څنګه چې وینئ دلته د دارالنور په جومات کې د قرآن عظیم شان د حفظ یو ټولګی روان دی او تنکي ځوانان سبق ته ناست دي. تر څو چې زما میلمه راځي او زه مرکه پیل کوم، زه غواړم چې د دغه ټولګي یو زده کوونکی موږ او تاسو ته د قرآن عظیم شان یو څو آیاته تلاوت کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا
صدق الله العظيم. دا د زما میلمه هم راورسېده. دا ځوان پخوا آستن نومېده، خو وروسته له دې چې مسلمان شو خپل نوم یې پر آصف بدل کړ. برادر آصف، السلام علیکم رحمت الله. وعلیکم السلام. مننه چې وخت دې راکړ او مرکې ته حاضر شوې. مننه چې زه مو دعوت کړم. ته څو کلن یې؟ زه 21 کلن یم. ماشاءالله ډېر ځوان یې. جامې دې څومره ښکلې دي، دا دې چېرته اخیستې دي؟ مننه، دا جامې د روژې په میاشت کې زما ملګري نور ورور راکړې او هغه له پېښور نه راوړې وې. او ماشاءالله برادر نور هغه افغان ځوان. او زه یې ښه پېژنم. زه غواړم چې آستن وپېژنم، مخکې له دې نه چې نوم یې آصف شي. چېرته پیدا او لوی شوی یې؟ زه په شیکاګو کې په یو نظامي کورنۍ کې زیږېدلی او لوی شوی یم. هر 2 کاله موږ یو ځای نه بل ځای ته سفر کوو، خو زما ټوله کورنۍ او خپلوان په اوهایو کې ژوند کوي. موټرو سره ډېره علاقه لرم. ډېر مې خوښېږي چې له کورنۍ سره ووسم. مختلفو ځایونو ته سفر او نویو خلکو سره آشنایي مې خوښېږي. د ښوونځي وروستي کلونه دې چېرته لوستي؟ زه همدلته په ورجینیا کې له لیسې فارغ شوی یم. رابو شو دې ته چې څنګه او څه وخت مو له اسلام او مسلمانانو سره آشنایي پیدا کړه؟ له اسلام او مسلمانانو سره زما آشنایي په 3 څپو کې رامنځته شوه. اوله څپه هغه وخت و چې زه په لومړني ښوونځي کې د ابراهیمي ادیانو سره آشنا شوم، او کله چې منځني ښوونځي ته ولاړم او په کتابونو کې مې د اسلام په اړه معلومات ترلاسه کړل، اسلام ډېر ښکلی راته ښکاره شو. کله به چې ما کعبه ولیده چې ټولو خلکو سپینې جامې اغوستي، ما ته ډېر ښکلي او آرامه ښکارېدل، او ما په ځان سره ویل چې زه غواړم د دوی په ډله کې واوسم. کله چې زه ماشوم وم یوازې د عیسویت په اړه پوهېدم او فکر مې کوو چې همدا یوازینی دین دی. یو څه د هندوانو په اړه هم پوهېدم. یادېږي مې کله چې مې د اسلام په اړه یو څه معلومات ترلاسه کړل، کور ته ولاړم او له مور نه مې پوښتنه وکړه چې مسلمانان څوک دي، اسلام څه ډول یو دین دی، او آیا هغوی د خدای عبادت کوي؟ البته چې زما مور او پلار پوځیان دي او دا د سپتمبر د 11مې د پیښو نه وروسته وخت دی. نو زما مور او پلار به ویل چې موږ د اسلام په اړه هیڅ نه پوهیږو، او ویل به چې موږ او مسلمانان د یو خدای عبادت نه کوو، او که ته د هغوی د خدای عبادت وکړې نو جنت ته نشې تللی. نو د یو ماشوم په توګه دغو خبرو به زه ویرولم. د یوې مودې لپاره مې په دې اړه سوچ نه کوو، خو کله چې لیسې ته ولاړم ډېر مسلمانان مې ولیدل او ډېر دوستان مې پیدا کړل. د دې لپاره چې په شمالي ورجینیا کې د مسلمانانو ټولنه لوی او ښکلې ده او دلته د مختلفو فرهنګونو خلک ژوند کوي. په لیسه کې زما نږدې ملګري د پاکستان او مراکش وو او هغوی به د اسلام په اړه یو څه ناڅه معلومات راکول. همدلته و چې زه پوه شوم چې مسلمانان یوازې د یو خدای عبادت کوي. همدې خبرې پر ما ډېره اغېزه وکړه او دا خبره مې همیشه په ذهن کې وه. کله چې زه د ښوونځي په وروستي کال کې وم چې متاسفانه د کورونا وبا په نړۍ کې خپره شوه او زما ذهني او بدني وضعیت ښه نه و. زما وزن ډېر زیات و، نو له ځان سره مې پرېکړه وکړه چې زه باید خپل ژوند تنظیم کړم، او په همدې وخت کې مې له خدای سره رابطه هم نږدې شوه او په دغو تېرو 3 کلونو کې خدای راته لارښوونه کوله. ما خپل وزن هم کم کړ او د ګرمي موسم شو او زما ملګري ټول کالج ته ولاړل. زه یوازې شوم او ډېر وخت به مې سوچ کوو او اسلام مې ذهن ته ډېر راته. زه غواړم پوه شم چې اسلام ته راتګ مو د دوستانو د اغېز له کبله و که ستاسو د تجسس په خاطر چې غوښتل مو په دې اړه لا نور معلومات پیدا کړئ؟ زه به ووایم چې دا دواړه خبرې په ګډه باعث شول. زما دوستانو عملا اسلام راوښوده چې یو مسلمان څنګه ژوند کوي. داسې کوم عمل یا خبره وه چې ستا مسلمانو دوستانو کوله او ستا خوښېده؟ بله، زما دوستانو به یو بل ته ویل چې تا سره د خدای د رضا لپاره مینه لرم. کله به چې ما دا خبره اورېده سوچ به مې کوو چې دا څه معنا. همدارنګه ملګري مې لیدل چې څه ډول اخلاق لري او له خپل مور پلار او دوستانو سره څه ډول چلند کوي. دوی تل له یو بل سره همکار او مهربانه وو. کله به دی چې له دوی نه کوم څه وغوښتل نو دوی به ستا خبره پر ځمکه نه غورځوله. نو دا هغه صفات دي چې هر انسان هیله لري دوستان او وروڼه یې پرې سمبال وي، او دا هغه صفات دي چې افغانان لري او د همدې لپاره مې دوی ډېر خوښېږي. افغانان ډېر له ما سره مهربانه دي. تر اوسه مې له دوی څخه هیڅ بدي نه ده لیدلې. دوی دا ټول د الله د رضا لپاره کوي.
اوس به راشو دې ته چې څه وخت او په څه ډول مسلمان شوې؟ So December of 2022 was when I really was serious. I was like, okay, I need to get myself into religious. I want to be religious. د 2022 کال د ډسمبر په میاشت کې مې په دې اړه جدي فکر وکړ او ځان سره مې وویل چې زه به دینداري پیل کړم او د یوه دینداره وګړي په توګه ژوند وکړم. خو په هغه وخت کې مې فکر کوم چې یو عیسوي به یم. خو یوه ورځ مې خدای ته دعا وکړه چې خدایه داسې کسان مې ژوند ته راوله چې له ما نه ښه وي او سمه لار راوښیي. په راتلونکو څو ورځو کې زما دوست علي چې ډېره ښه کورنۍ لري زه یې خپل واده ته خبر کړم. کله مې چې په واده کې برخه واخیسته او له هغوی سره مې د واده په محفل کې همکاري او ګډا وکړه ټول فکر کوو چې زه مسلمان یم. یو کس رانه پوښتنه وکړه چې ته مسلمان یې؟ ما ورته ویل نه. ټول حیران ول خو ډېرو راته ویل چې انشاءالله ته به یوه ورځ مسلمانېږي. زه په هغه وخت کې عیسوي وم او ما به هغوی ته ویل چې ګورو به. ما فکر نه کوم چې زه به دومره لوی قدم واخلم او مسلمان بشم په خاصه توګه له هغې کورنۍ او تاریخ سره چې زه یې لرم. سږ کال د فبروري په میاشت کې مې له دوستانو سره ناسته ولاړه ډېره شوه. داسې فکر مې کوو چې دا خلک زه له ډېر پخوا پیژنم. نو هر کله به چې له دوی سره وم د اسلام په اړه به مې یو نوي څه زده کول. یوه جالبه خبره دا وه چې دوی به په ورځ کې څو واره لمونځ کوو، تلیفون به نوټیفیکیشن ورکړ او حتی موټر به په سړک روان و او دوی به ویل چې موټر ودروه چې لمونځ وکړو. دغې خبرې زه ډېر مجذوب کړم او ما ویل چې دا خلک څومره خپل دین باندې مین او ولاړ دي. دا هغه څه و چې ما پخوا هېڅ نه و لیدلي. یوه ورځ دوستانو سره بهر ولاړو چې رستورانت کې ډوډۍ وخورو. نو په لاره کې دوی ویل راځئ چې په جومات کې لمونځ وکړو. نو زه هم له دوی سره جومات ته ولاړم. کله چې په اول ځل جومات ته دننه شوم د ارامۍ یو عجیب احساس راته پیدا شو. اول مې زړه د ارامۍ احساس وکړ، بیا همداسې لکه سر ته چې مې ولاړ شي ډېر ښه احساس مې لاره. په همدې وخت کې 2 نفره له جومات نه ووتل او هغوی راته وویل چې موږ ډېر خوشحاله یو چې تا دلته وینو. ما دوی هېڅ کله نه و لیدلي او له هغه پس مې هم ونه لیدل. زه د دغې سیمې بازار ته همیشه راځم خو دا خلک ما هېڅ کله نور ونه لیدل. په جومات کې مې سخت د ارامۍ احساس وکړ چې په ژوند کې مې داسې احساس نه و تجربه کړی. وروسته له هغه له دوستانو سره ولاړو ډوډۍ خوراک ته او د شپې ناوخته راغلو. نو دوستانو ویل چې راځئ تهجد لمونځ وکړو. دوی ما ته هم بلنه راکړه چې آیا له موږ سره لمونځ کوې؟ نو ما په دې وخت کې پر اسلام خپل تحقیق پیل کړی و او ډېر معلومات مې ترلاسه کړي وو. نو ما دوستانو ته وویل چې زه هم تاسو سره لمونځ کوم. دوی راته وویل چې ته اودس لرې؟ ما ویل چې اودس څه شی دی؟ دوی د اودس کولو طریقه راوښوده او بیا مو په جمع له دوی سره لمونځ وکړ. که څه هم چې هغه وخت زما د لمانځه هېڅ څه نه و زده خو له دوی سره مې د لمانځه حرکات ادا کړل. په دې وخت کې ما داسې عجیب احساس لره چې په ژبه یې نشم بیانولی. زما د عمر په 21 کلونو کې ما داسې احساس نه و تجربه کړی. په کلیسا او بل هېڅ ځای کې مې داسې د ارامۍ احساس نه و کړی. له لمانځه وروسته مې دوستانو راته وویل چې آسټن ته پوهېږې چې ستا او د یو مسلمان ترمنځ یوازې د شهادت د کلمې د ویلو توپیر پاته دی. ما په تعجب پوښتنه وکړه چې د شهادت کلمه څه شی ده؟ دوی د شهادت د کلمې ترجمه راته وویله او وروسته له عمیق سوچ نه ما دوستانو ته وویل چې زه چمتو یم مسلمان شم. دوستانو مې ټولو تعجب وکړ او راته یې کړه چې ته رښتیا وایې؟ ما وویل چې زه غواړم مسلمان شم. And then I was like, okay. And then I was like, okay, I'm ready. And then they were kind of shocked too. They're like, what? You ready to this? I was like, yes. I didn't know that you were doing your research. آیا ته په هغه وخت کې د اسلام په اړه تحقیق کړی و؟ ما د اسلام په اړه ډېر څه زده کړي وو خو زما دوستان دومره خبر نه وو. So then after I took my shahada, the biggest question will be تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې په دې موده کې په مشخصه توګه څه باعث وګرځي چې ته اسلام د یو دین په توګه غوره کړې؟ اوله خبره دا ده چې د امریکا د تورپوستانو یعنې زموږ پخواني نسلونه د غلامانو په توګه له افریقا نه امریکې ته په زور راوړل شوي دي او کیدای شي د هغوی دین اسلام او یا هم نور عقیدې لرلې. عیسویت پر موږ تپل شوی. ما سره تل دا پوښتنه وه چې څنګه کیدای شي چې عیسویت حقیقت ولري په داسې حال کې چې موږ هېڅ بل دین او مذهب نه دی مطالعه کړی. دوهم زه ورو ورو د انجیل تېروتنو ته متوجه کېدم. کله چې ما د اسلام په اړه تحقیق وکړ مهمه خبره دا وه چې قرآن په تیرو 1400 کلونو کې هېڅ نه دی بدل شوی او هماغه د فاتحې سوره چې په هغه وخت کې تلاوت کېده اوس هم په هماغه ډول په لمانځه کې تلاوت کېږي. بله خبره د اسلام د یووالي یا توحید خبره ده چې ټول مسلمانان پرې د نظر اتفاق لري. بله خوا په عیسویت کې څو ډوله کتابونه دي او متفاوت نظرونه موجود دي. ستا د کورنۍ او دوستانو غبرګون څه و؟ So my family, they didn't take that well. زما کورنۍ په دې اړه خوشحاله نه وه او ما هم په لومړیو کې ډېره هڅه وکړه چې دا خبره پټه وساتم خو وروسته له مسلمان کېدو زه له خپلو مسلمانو دوستانو سره ډېر ګرځېدم او جومات ته به ډېر راتلم. نو کورنۍ ته مې اندېښنه پیدا شوه
شاوخوا یوه هفته وروسته له مسلمان کېدو کله چې دوی زما په بکس کې جاینماز ولیده پوه شول چې زه مسلمان شوی یم. یوه ورځ کله چې کور ته ولاړم مور او پلار مې دواړو پوښتنه وکړه چې آیا زه مسلمان شوی یم. په هغه وخت کې زه ډېر خوشحاله وم چې مسلمان شوی یم او ما هم مثبت ځواب ورکړ. زما مور ډېره په غوسه شوه او ویل چې څنګه دې وکړی شول چې موږ سره داسې ظلم وکړې او راته وویل چې یا به دا دین پرېږدې او یا به کور ته نور نه راځې. ما ډېره هڅه وکړه چې مور او پلار ته مې قناعت ورکړم خو هغوی هېڅ زما خبره ونه اورېده. I was like, can we like talk about it? They're like, no, and they didn't want to hear it. None of that. My parents actually. Do you live in your? آیا اوس هم له خپل مور او پلار سره ژوند کوي؟ I still live in my parents' house. That's the challenge. زه تر اوسه له هغوی سره ژوند کوم او همدا زما تر ټولو لویه ستونزه ده. زه هڅه کوم چې خپل ځان ته کور په کرایه ونیسم او انشاءالله چې ژر به دا کار وشي. Right now. How long have you been that you څومره موده کېږي چې مسلمان شوی او په دې موده کې له کومو ستونزو سره مخامخ شوی یې؟ 8 میاشتې کېږي چې مسلمان شوی یم او تر ټولو سخته ستونزه دا ده چې په کور کې هیڅ ډول عبادت نشم کولی. یوه ورځ مور او پلار په کور کې په لمانځه ولیدم او هغه زما د ژوند تر ټولو سخته ورځ وه. مور مې جاینماز زما له مخې لرې کړ او په غوږونو کې راته په چیغه وویل چې ستا دعا هیڅ کوم ځای ته نه ځي او نور زما په کور کې د بتانو عبادت بند کړه. که د عیسی علیه السلام نه بغیر د بل چا عبادت کوې نو له کوره ووځه. نورې ډېرې بدې خبرې هم راته وکړې. که څه هم چې زما روح ډېر په ارامه او په اطمینان کې دی خو له کورنۍ سره ستونزه او په خاصه توګه له مور سره ستونزه ډېره دردونکې ده. په دې چې مور خو هر چا ته ډېره ګرانه وي. زه پوهېږم چې ډېر خلک له دغه شان حالاتو تیر شوي دي او په آخر کې بریالي شوي دي خو دا ډېر سخت وضعیت دی. بس له الله تعالی نه مرسته غواړم او صبر In this کوم. world right now is like the biggest challenge. How is your life changed؟ وروسته له مسلمان کېدو په ژوند کې د څه بدلونونه راغلي دي؟ I would say it made me a lot more structured. I would say it's brought me a lot of peace. زما ژوند کې نظم رامنځته شوی. زه ډېر د اطمینان او آرامۍ احساس لرم. هر کله چې یوه پوښتنه راته پیدا شي نو د ځواب په موندلو یې ډېر د آرامۍ احساس کوم. د قرآن لوستلو او اورېدو سره د آرامۍ احساس کوم. د مسلمانانو په شاوخوا کې اوسېدل چې ډېر د دنیا په غم کې نه دي ډېر خوشحالېږم په دې چې موږ د یو موقت وخت لپاره په دې دنیا کې ژوند کوو او د قیامت ورځ ته روان یو او هڅه کوو د قبر او آخرت له عذابونو ځان وساتو. نو کله چې تاسو داسې کسانو سره وخت تېروئ چې ټول یو فکر لري ګناه او غیبت کم کوي او د لنډمهاله لذتونو پسې کم ګرځي نو دا ټول ډېر ښه احساس او د زړه اطمینان راکوي. داسې کوم څه شته چې تا د اسلام لپاره په خپل ژوند کې پریښي وي؟ Like, for instance, you know, eating pork. ما ډېر څه پریښي دي. د مثال په ډول د خوږ د غوښې خوراک، د شرابو څښاک. په دې چې تاسو پوهېږئ چې شراب څښل په امریکایي کلتور کې یوه ډېره عامه خبره ده. د دغو شیانو پرېښودل جسمي او رواني روغتیا باندې ډېر مثبت اثر لري او د اقتصاد له اړخه هم ښه دي چې تاسې په داسو مسایلو پیسې نه مصرفوئ. You're not worried about spending money on this high-end drink or anything like that. And Do you like آیا د مسلمانانو خواړه دې خوښیږي؟ Oh yes. So Which one do you like the most؟ بلې زما ډېر خوښیږي. تر ټولو ډېر مې د شیدو چای او شین چای خوښیږي. هر کله چې له خیره د کور او ماشومانو خاوند شوم نو اول شی به په کور کې شین چای او وچه میوه رواج کړم. فرني او ځینې نور خواږه مې هم خوښیږي. په نورو خوړو کې پلاو، کباب، شورمه مې ډېر خوښیږي. همدارنګه هګۍ له رومیانو سره. And eggs with tomatoes. Okay, mashallah, mashallah, very good. Okay, what's your advice؟ د خپل په شان نورو کسانو ته د مشوره څه ده؟ My advice is to dig deep and stay strong. Stay true to yourself. زما مشوره دا ده چې عمیقه مطالعه وکړئ او قوي اوسئ. خپل ځان سره رښتیني اوسئ او الله سبحانه وتعالی ته لومړیتوب ورکړئ. نو له دې سره به ستاسو ژوند اسانه شي. په الله جل جلاله اطمینان ولرئ په دې چې هغه ډېر مهربانه، بخښونکی، ډېر منونکی او ډېر مینه ورکوونکی دی. دا ستاسو لپاره بهترینه لاره ده. که تاسو اسلام منئ او که نه یې منئ خو د اسلام لارښوونې واورئ او عملي یې کړئ په دې چې دا به ستاسو ژوند بدل کړي او ښه هڅه وکړئ انشاءالله هر څه به اسانه شي. Full trust in Allah and try to do your best. Just do your best. And inshallah, things will be easy for you. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim. Brother Hassan, Assalamu alaikum, Eid Mubarak. Walaikum assalam, Eid Mubarak. تاسو څنګه؟ تاسو څنګه یې؟ زه ښه یم، ژوند په خیر یې. ماشاءالله. ډېره مننه. ډېره مننه. زه نه پوهېږم چې عزیزانو زما یوه خپرونه چې له آصف سره مې مکمله مرکه کړې ده
دی 2 کاله مخکې تازه مسلمان شوی و او ما مرکه ورسره کړې وه او اوس ماشاءالله د موږ د ټولنې یو غړی دی فعال او لږ لږ پښتو یې زده کړې ده نو زه غواړم چې د سره وغږېږم ته لږ لږ پښتو موږ سره ووایه څه دې زده کړي پښتو کې ما د خپلو افغانان دوستانو نه یو څه پښتو زده کړې ده. Like what? Let's say something in Pashto. ډېره مننه په لرو خوشحاله شوم. زما نو آصف دی. Oh, ماشاءالله آصف جانه. Thank you very much. آصف ورور ډېره مننه. اوس راته ووایه چې څنګه یې ژوند دې څنګه روان دی مسلمان پاتې کېدل څنګه تجربه ده؟ How you do? Alhamdulillah. So this is now year 2. الحمدلله دا اوس 2یم کال دی کله چې تا له ما سره لومړۍ مرکه کوله. زه نوی مسلمان شوی وم. هغه وخت له خپلې کورنۍ سره مې ډېرې ستونزې لرلې خو اوس الحمدلله له سختیو وروسته وضعیت ښه شوی دی. انسان کله کله باید له یو کړاوه تیر شي تر څو د یو شي ارزښت وپېژني. له هغې مرکې ډېر ژر وروسته ما ته وویل شول چې پاسپورټ مې تیار شوی نو ما عمره وکړه. کله چې لومړی راوګرځېدم اصلي ازموینه هم هماغه وخت پیل شوه. مجبوره شوم چې د خپلې کورنۍ له کوره ووځم ځکه هغوی نه شوی زغملی. دا د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ وه. ما هوټل کې شپې تېرولې. کار مې وکړ او بالاخره مې خپل لومړنی اپارتمان واخیست. بیا مې له خپلې کورنۍ سره تماس ونیوه. هغوی حیران وو چې ما څنګه دا هر څه وکړل. ما له دې سختۍ نه دا زده کړل چې زه باید همیشه مثبت او ایلهمن واوسم. کله چې الله تعالی کوم خیر راته ټاکلی وي هغه به خامخا یو لار راته خلاصوي او را رسیږي به. اوس 1 کال وروسته د خپلې کورنۍ کور ته لاړم. یوه شپه مې هلته تېره کړه او موږ وکولی شو چې هغه خبرې وکړو چې مخکې مو نه شو کولی. فکر وکړه چې 2 کاله مخکې مې له کورنۍ سره داسې خبرې نه شوی کولی. الحمدلله اسلام هر څه بدل کړل. اوس څه بدل شوي؟ کورنۍ دې تا سره څنګه چلند لري؟ زما کورنۍ باپتست مسیحیان دي نو له هغوی نه دا تمه نشم کولی چې هر څه ژر ومني. زه باید د هغوی له زاویې نه هم ژوند ته وګورم. ستونزه دا ده چې هغوی فکر کوي چې زه په عیسی علیه السلام نور باور نه لرم. حال دا چې زه اوس پوه شوی یم چې عیسی علیه السلام د خدای پیغمبر و نه خدای. دا یوازینی اختلاف دی خو ډېر ژور درز یې پیدا کړی دی. اوس د وخت په تېرېدو زه کولی شم له خپل مور او پلار سره روغه جوړه وکړم خو په نرمۍ او درناوي. هغوی اوس پوهېږي چې زه لا هم د دوی زوی یم. زه هماغه استن یم چې دوی روزلی یم او له الله سبحانه وتعالی نه ډېر راضي یم چې زموږ ترمنځ درناوی پیدا شوی دی. مسلمانانو ته د څه پیغام دی په ځانګړې توګه هغو کسانو ته چې نوي اسلام ته راغلي وي؟ زما پیغام دا دی چې دا مهمه ده چې تاسو څنګه پیل کوئ. مهمه دا ده چې پای ته یې څنګه رسوئ. د ژوند هره ورځ یوه زده کړه ده او یو نعمت. د هغه څه شکر ادا کړئ چې لرئ یې. خلکو ته مینه ورکړئ، صبر وکړئ او له الله سره تړلي اوسئ. الله سبحانه وتعالی به مو هیڅکله یوازې پرېنږدي که تاسو د هغه لور ته ولاړ شئ. آصف ورور اوس زه ډېر خوشحاله یم چې کورنۍ دې درسره ښه چلند کوي. هیله ده چې په دې برخه کې نور هم پرمختګ رامنځته سي. ښه وخت ولرئ. ډېره مننه. عید مبارک. ډېره مننه ځوانه. عید مبارک. تhank you so much. ډېره مننه. بله عزیزانو غوښتم چې تاسو ته یو د حسن سره یو ور بیا وغږېږم. هغه مرکه ډېرو عزیزانو خوښه کړې وه. رښتیا هم د ډېرې جالبې خبرې کړې وې. دا ډېر یو پوه هلک دی او ډېر په داسې له پوهې نه وروسته مسلمان شوی دی. داسې په حساب احساساتي نه دی مسلمان شوی. نو په دې اساس هغه مرکه ډېر دوستانو خوښه کړې وه. مول راځه د سره به زه یو بر بیا وغږېږم. هغه مرکه یاد به هم تازه سي او د ده له حال نه به خبر شو چې 2 کاله وروسته دی په څه وضعیت کې دی. هیله ده چې تل له ما سره مل واوسئ. الله تعالی مو روغ جوړ لره عزیزانو. بیا هم اختر مبارک.